بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن 9 د اګست کال 2015 چې د پنځشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي خبرونو ترڅنګ یوه سیاسي تبصره هم لرم. په جهادي خبرونو کې لومړی خبر دا دی چې 5 د اګست پرون ماسپښین یعنی 2 بجې د بنو ولایت د بکاخیل ولسوالۍ زونیخیل سیمه کې د پوز پر سرخ بنگله نومي پوستې باندې د لاسي بمونو برید وشو چې ځاني او مالی تلفات درلودل. همدارنګې په 5 د اګست تیره ورځ د جنوبي وزیرستان ولایت د شکتوی ولسوالۍ سپینه میله سیمه کې پر پوځي پوسته د دراسکو برید ترسره شو چې پکې یو پوځي عسکر وژل شوی دی. همدارنګې په 6 د اګست باندې سهار د سوات ولایت د مټي ولسوالۍ لوالبړی ډوب سرقادر کنده سیمه کې پولیسو او شاهي هندي پوز په ګډه باندې پر طالبانو د کمین وهلو هڅه وکړه. طالبانو له وړاندې څخه د تر لاسه شوي راپور په اساس کمین د ناکامۍ سره مخ کړ. په جګړه کې 15 امنیتي عسکر هلاک شوي دي او 3 نور ژوبل شوي دي. په جګړه کې طالبانو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. په 5 د اګست د ټانک ولایت د خاص ټانک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د مغزیو کلا پر لاره په توکو بار رکشه طالبانو ولکه او خوندي ځای ته ورلېږدولې ده. همدارنګې په 6 د اګست د چترال ولایت د دروش ولسوالۍ په مربوطاتو کې د ارسون پوځي کمپ د 2 BM توغندیو په وسیله هدف وګرځېده چې ځاني او مالی تلفات درلودل. یاد دی وی چې د اګست په 2 او 4 او 5 نیټه هم د پوز په یاد کم باندې 9 توغندي توغول شوي چې د ځاني او مالی تلفات احتمالات پکې موجود وو. همدارنګې په 6 د اګست ماسخوتن د خیبر ولایت د باړې ولسوالۍ تیره اکاخیل سیمه کې پر نوي میله نومي پوستې د لاسي بمونو په برید کې ځاني او مالی تلفات وراوښتي دي. همدارنګې په 6 د اګست د خیبر ولایت د باړې ولسوالۍ تیره قمبرخیل نرهاو سیمه کې د امن کمیټې غړی د یو هدفي برید په ترڅ کې ژوبل شو. یاد دی وی چې د امن کمیټې یاد غړی د ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې د مجاهدینو په شهادت رسولو او نورو جرمونو کې ککړ پاتې شوی دی. 6 د اګست 12 بجې د شمالي وزیرستان ولایت د ګړیوم ولسوالۍ اړوند پر کاندي پوستې د نارنجکو یعنی د لاسي بمونو په برید کې 3 پوځي عسکر وژل شوي دي. برسیره پر دې کاندي پوستې ته سیرمه د محاصره شوي موټرونو چلونکي هم گرفتار او خوندي ځای ته ورلېږدول شوي دي. په 6 د اګست د شمالي وزیرستان ولایت د تخیل ولسوالۍ منظرخیل سیمه کې د شرکت پر دفاعي پوستو د دراسکوف په برید باندې برید ترسره شو چې پکې 2 عسکر هلاک او یو امنیتي کمره له منځه تللې ده. همدارنګې په 6 د اګست د مومن ولایت د خویزو بایزو ولسوالۍ میټې سیمه کې د TIA یعنی د مجاهدینو د استخباراتو ادارې د راپور په اساس د پوز او FC د میجر جنرال راو عمران سرتاج یعنی IGF نورت په کاروان کمین وهل شو چې یو شمېر عسکر وژل کېدو او د ټپي کېدو راپورونه ترلاسه شوي دي. همدارنګې په 6 د اګست د جنوبي وزیرستان ولایت د اعظم ورسک ولسوالۍ د مربوطاتو کې پر تور ګوله پوستې باندې دراسکوف او لاسي بمونو برید وشو چې پکې 2 عسکر هلاک شوي دي. همدارنګې په 6 د اګست د شمالي وزیرستان ولایت د شیوې ولسوالۍ په مربوطاتو کې پلته نږدې په اکمالاتي قطار برید ترسره شو چې پکې 2 عسکر ژوبل او ترڅنګ یې ټانک هم زیانمن شوی دی. همدارنګې په 6 د اګست راپورو چې یو ورځ مخکې د هغه نه د پېښور ولایت د FIR شیرکیره حسن خیل ولسوالۍ کلاخیل سیمه کې ګارو کلي کې د سیرمه د پوز په 3 موټرو کمین وهل شو چې پکې 3 عسکر ژوبل. پوځیانو 2 موټرونه ځای پر ځای پرېښودل او په تېښته بریالي شول. په 6 د اګست د هزاره ولایت د تورغر بسیخیل ولسوالۍ ګنټر سیمه کې پولیسو طالبانو ته کمین نیولی و
چې طالبانو پرې له وړاندې څخه د ترلاسه شوي راپور په اساس برید وکړ. په پایله کې یو شمېر عسکر هلاک او ژوبل شوي دي او طالبان په خوندي توګه له دې ځینه په وتلو بریالي شوي دي. همدارنګې په 6 د اګست د کوزدیر ولایت د لال ولسوالۍ د مربوطاتو په تاڼه د لاسي بمونو، لیزري ټوپکونو او نورو وسلو برید ترسره شو چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل. همدارنګې په 6 د اګست د کوزدیر ولایت د خال ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیس په پوسه د لاسي بمونو، لیزري ټوپک او نورو وسلو برید وشو چې یو پولیس هلاک او یو شمېر نور ژوبل شوي دي. همدارنګې په 9 د اګست د جنوبي وزیرستان ولایت د ټوپۍ ولسوالۍ اړوند پر ټي پوسته باندې برید وشو چې پکې یو شمېر پوځي عسکر هلاک او ژوبل شوي دي. همدارنګې په 6 د اګست د کوزدیر ولایت د جندول ولسوالۍ سرلړۍ سیمه کې د پوځ او پولیسو پر ګډ کمپ باندې برید ترسره شو چې یو پوځي عسکر هلاک او یو پولیس ژوبل شوی دی. همدارنګې په 6 د اګست د شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ ایدک سیمه کې د پوځ پر ایدک تیرانومي قرارګاه باندې د لاسي بمونو برید ترسره شو چې مالي او ځاني تلفات یې درلودل. همدارنګې په 6 د اګست د شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ خدۍ سیمه کې پر پوځي پوسته د لاسي بمونو برید ترسره شو چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل. همدارنګې د 6 د اګست د شمالي وزیرستان د میرعلي ولسوالۍ خدۍ سیمه کې پر پوځي پوسته د لاسي بمونو دغه تعرض ترسره شو چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل. فکر کوم چې دغه راپور دی 2 ځلې تکرار کړی دی، ما هم 2 ځلې تکرار کړی دی، د بخښنه غواړم. د 6 د اګست د کوزدیر ولایت د بلامت ولسوالۍ سرچنار سیمه کې د طالبانو لخوا پر پوځي پوسته برید کې یو امنیتي کامره تخریب شوه. له برید نه ځاني او مالي راپورونه را رسېدلي دي. همدارنګې 6 د اګست د چترال ولایت د روش ولسوالۍ لاچګي سیمه کې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژل شوی دی. دوهم برید په شیر کنټرول سیمه کې پر پوځي پوسته د پیکا په وسیله شوی دی چې مرګ ژوبله اړولې ده. همدارنګې په 6 د اګست د شمالي وزیرستان ولایت د میرعلي ولسوالۍ خوشحالۍ سیمه کې د پوځ پر ځنګل پوستې باندې د لاسي بمونو برید ترسره شوی، ځاني او مالي تلفات یې درلودل. همدارنګې په 6 د اګست د کوزدیر د لالقلې ولسوالۍ ګمبټ باندې سیمه کې د پوځ پر پوسته د لیزري ټوپک په وسیله برید ترسره شوی دی چې پکې یو عسکر هلاک او 2 نور ژوبل شوي دي. همدارنګې د طالبان وایي چې د جنوبي وزیرستان ولایت د واڼه ولسوالۍ په بازار کې د پولیسو پر موټر شوي بمي چاودنه د دوی پورې تړاو نه لري او دوی په چاودنه کې اغیزمند شوي ولسي وګړو سره خپله خواخوږي ښکاره کوي. په 6 د اګست د کوزدیر ولایت د لالقلې ولسوالۍ کولال ډیره سیمه کې د پولیسو پر پوسته د لیزري ټوپک او لاسي بمونو برید ترسره شو چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل. همدارنګې په 6 د اګست د جنوبي پنجاب ولایت په اړوند سیمه کې د طالبانو یو لړ عملیاتو چې د پوځ په خلاف وشو، د پوځ یو همکار قاسم ولد منظور حسین وژل شوی دی. د طالبانو سرچینو په وینا نوموړی د طالبانو پر ضد د جاسوسۍ په ګډون یو شمېر نور جرمونو کې ککړ و. 6 د اګست د جنوبي وزیرستان ولایت د لدې ولسوالۍ بازار سیمه کې د ډیټي کمشنر پر کاروان کمین وهل شوی دی چې پکې 2 عسکر وژل شوي دي. د دوپټې کمشنر د ټپي کېدو راپور هم ترلاسه شوی دی. د همدې ولسوالۍ میشته سیمه کې د دراسکوف په برید کې یو امنیتي کامره هم ویجاړه شوې ده. 6 د اګست د کرک ولایت داودشاه باندې ولسوالۍ ګرګړۍ سیمه کې پر FC عسکرو کمین وهل شو چې پکې 4 عسکر وژل شوي. د وژل شوو عسکرو څخه طالبان 3 میله کلاشینکوف هم ترلاسه کړی دي. په 9 د اګست د خیبر ولایت د جمرود ولسوالۍ تورتنګ سیمه کې د FC پر پوسته د دراسکوف او کلاشینکوف په مټ برید ترسره شوی دی
چې پکې یو عسکر هلاک او یو ژوبل شوی دی. د طالبانو سرچینو په وینا یاد برید د دوی د دوو ملګرو مولانا مجتبی او کمانډر فضل الله رحیم د غچ په سلسله کې ترسره شوی دی، کوم چې څو ورځې وړاندې په یو جعلي نښته کې په شهادت رسول شوي وو. په 8 د اګست شمالي وزیرستان د سپینوام ولسوالۍ شیر اتله اباخیل سیمه کې پر پوځي پوسته د لیزر ټوپک او پیکا په ګډون د سپکو درنو وسلو برید وشو چې ځاني او مالي تلفات یې درلودل. دا جهادي خبرونه چې تاسو حضور ته وړاندې شول. په نړیوال تبصرو کې نن یو مختصره تبصره د ډونالد ټرمپ په هغه پریس کانفرنس باندې چې نن ډېر تفصیلي خبرې وکړلې او هغه کې دوه موضوعات ماته ډېر زیات مهم وو. یو دا دی چې ایران ته بیا ګواښ وکړ چې بالکل ایران نه پریدو چې یورانیم غني کی او نه ایران پریدو چې اسلحه او میزایلونه دا کی او د ایران د وهلو او د ویجاړولو خبره بالکل وکړه چې نظام به بدلیږي او نظام به بدلو. یعنی دا خبره بالکل په ډاډه توګه دی دا التخپل په پریس کانفرنس کې وکړه. دویمه خبره چې وکړه هغه دا و چې نتنیاهو غواړي چې غزه په اسرائیلو کې ضم کی او دا خوره مطلقاً د دې خپل خوره وګرځي او نور په نامه د غزې یا د فلسطین کوم خوره وجود نه لري. او دا داسې تعبیر کړل چې دا چې د دې ژوند ته او د امنیت ته ګواښ دی، نو د خپل د ځان نه د دفاع حق لري. دا چې اسرائیل سوریه باندې حمله کوي، په ایران باندې حمله کوي، په لبنان باندې حمله کوي او په نورو ملکونو حمله کوي، دا هیڅ چاته ګواښ نه دی. خو اسرائیل ته ټول اسلامي نړۍ ګواښ ده او دا حق لري چې خپل د ځان نه دفاع وکړي او دا ټول ووهي. دا د دلیل، دا د منطق. انشاءالله دوی په دې کې الله تعالی ناکاموي او الله به شرموي، دوی په دې کې نه کامیابیږي او دا برنامه به دی خدای تعالی نسو نابوده کی. دوی به خپل اراده کوي، د الله اراده په خپل پر ځای ده او الله به خپل دغه دوی ته ښایي چې د الله رضا څه ده او انشاءالله په ډېر وړوکې ډله باندې ډېر قوي ډلې به الله وهي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.